غواړم چې چکر ته لاړ شم له خپل ملګري سره. ما ته پکار ده چې زر زر د احمد زوی کور ته ورشم. احمده وروره بار راوځه. احمده چکر ته ځو بار راوځه. احمده. سلام ورور جانه، څنګه یې؟ ښه یې؟ محموده په خیره دی. ورور جانه څه دې ویل؟ چکر ته ځو؟ سمه ده، ولې نه ده چې ځو. ته خبر یې محموده، بېګا مې راته پلار څه ویله. زه به د حمید دوی کور طرف ته لاړ شم او تا ته په روانه خبره هم کوم. ته دلته ودرېږه چې ته کله لاړم بیا ته ما پسې راشه. احمده پلار مې بېګا ویل که نه چې کله هم زویه غوسه شوي نو بیا کله هم فیصله مه کوه. چې غوسه شوي نو په غوسه کې فیصله مه کوه، ځکه د غوسې په وخت کې دې چې څه فیصله هم وکړه په هغې کې به ستا تاوان وي نه ګټه. پوه شوې؟ احمده ورور جانه داسې کوو، اول زه د حمید دوی تر کوره پورې منډه وهم، بیا وروسته ته راپسې راشه. سمه ده، دغسې به چکر ته هم لاړ شو او په لاره به د منډې سیالۍ هم وکړو. سمه ده ورور جانه. سمه ده ورور جانه. محموده ولې نه خوښه مې ده. سمه ده، اول ته منډه ووهم بیا یې زه وهم، او چې زه ورسېدم بیا زه تا ته هم یوه کیسه کوم. ما ته مې بېګا پلار یوه خوږه او د عبرت او فن نه ډکه خبره کړې ده. پوه شوې؟ ورور جانه ورسېدم، اوس نو ته راځه. پوه شوې؟ راځه زه درته ګورم چې څوک به سیالۍ ګټي څوک به زر ځي. پوه شوې؟ سمه ده ورور جانه. ولې نه احمده ګوره. ګټلې ورور جانه. ما ته مې پلار دا بوټان له ایرانه راوړي دي. پوه شوې؟ ما وګټله. نه ورور جانه داسې نشي کېدی. پوه شوې؟ تا خپل هدف ته ځان نه ده رسولی، زه اول راورسېدم. ښه تا ویل چې زه تا ته بیا خبره کوم. تا ته د بېګا پلار څه ویلي؟ ما ته مې بېګا پلار ویلي. پوه شوې؟ چې کله هم څه یې ویله ووایم درته. پلار مې ویل چې کله هم خوشحاله ولې. پوه شوې؟ نو بیا به له چا سره واده نه کوي. د خوشحالۍ پر مهال به هېڅ چا ته داسې غټه واده نشي نه ورکوي، او غټه واده به نه کوي چې پوره کوی یې نشي. که غم وي او که خوشحالي وي پر ځان به قابو راوړې زویه. ما ورته ویل صحیح ده پلار جانه، انشاءالله زه به یې سبا له خپل ملګري سره هم شریکوم. هغه ته به هم وایم چې د غم یا خوشحالۍ پر وخت کې پر ځان باندې پوره قابو راوړي او هېڅکله داسې فیصله ونه کړي چې په راتلونکي کې ورته بیا هغه کار کول ناممکنه وي. نو موږ ته پکار ده چې هر کله خوشحالي وي او که غم په ځان قابو راوړو او داسې فیصلې ونه کړو چې بیا د هغې عملي کول موږ ته ناممکنه وي.